نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څه زمانه د خپل کور په تالار کې دننه خفیه دعوتو چلاوی نو پر هغې باندې حضرت ابوبکر په نارینهو کې په مشرانو خلکو کې ایمان راوړی، حضرت خدیجة الکبرا په زنانو کې ایمان راوړی، حضرت زید ابن حارثه او حضرت بلال په مریانو کې ایمان راوړی، حضرت علی رضی الله عنه په ماشومانو کې ایمان راوړی. د دې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دا آیات راغلی وانذر عشیرتک الاقربین. ای پیغمبره اوس هغه دی چې د دعوت ساحه د کور څخه د باندې ور وباسه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور د دعوت ساحه د کور څخه د باندې په کوم شکل باس د هغې دپاره د ډېره سوچ او فکر څه وروسته د حضرت علی رضی الله عنه په ذریعه باندې په کور کې میلمستیا جوړه کړه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت علی رضی الله عنه په کور کې دننه د حضرت علی رضی الله عنه د پلار د ابو طالب په سرپرستی کې هلته زندگی تیروي. دې کې روایاتو کې راځي غالبا 40 کسان د قریشو مشران راجمع کړ. دی کې ابو جیل راجمع سو، دی کې ابو لهب دی، پلان دی، ابو طالب دی، ټول مشران راجمع کړ. چې کله ماښام میلمستیا وخوړل سوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا اراده وکړه چې اوس به د قریشو مخ ته خپله خبره پیښوم او د دین د دعوت کلمه به پیښوم. لیکن ابو لهب هم چونکې د پیغمبر علیه السلام مکه و، هغې د پیغمبر علیه السلام په حالاتو باندې لږ پوهېدی چې داسې نه چې اوس د میلمستیا څخه وروسته هغه خبره پیش نه کړي. نو ابو لهب دستي ملګرو ته ویل چې محمد خو نن پر دې خوراکه باندې جادو کړی دی. د یو سړي و د 2 کسانو خوراکه یې برابره کړې و، لیکن 40 کسان یې مکمل په ماړو کړلو. باره یې ورته ویل بس درځئ اوس داسې نه چې پر موږ باندې هم جادو وکړي. بس په دغه خبرو کې ټول خلک وایستل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومه خبره په زړه کې نیولې وله چې هغې خبره به د دې قوم مخ ته ږدي، هغه خبره د پیغمبر دغسې په زړه کې پاته سوله. نو ابو لهب هغه خلک د څه وینا کولو څخه بغیر د پیغمبر علیه السلام د کوره څخه ځینې وایستل. څه زمانه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویمه میلمستیا برابره کړه. دویمه میلمستیا کې بیا د قریشو ډېر اشراف خلک مشران خلک راجمع سو. چې کله میلمستیا وسو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بره ولاړ سو، ورته یوه خبره کوم. هغې ورته ویې ورته یا معشر قریش کلمة واحدة لو تعطونها. ای د قریشو ډلې یوه کلمه د کچیرې تاسو ته درکول سی، هغه کلمه ستاسو په دماغو کې راسي دانت لکم العرب فتؤدى لکم الجزیه. د مځکې ټول عرب به ستاسو پښو لراسي، عجم به ستاسو تابع سي او خلک به په خپله زندگی کې تاسو ته جزیه او ټکسونه درکوي او تاسو به ډېر آباد قوم جوړ سئ که یوه کلمه د که په دې کلمه باندې اقرار سره وکړو. ابو جهل په ټولو کې ولاړ سو، بره ورته ویل وابیک 10 مرات، ستا په پلار دې مې قسم وي چې دومره ګټمنه کلمه د یو ځل نه 10 وارې در سره وایم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تاسو د نورو خدایانو عبادت پرېږدئ، بس د یو خدای قایله سئ. هغې بس څنګه دې ته تیارېدل؟ د هغې صرف په مکه کې 360 بوتان پراته دي او دا ټوله د دوی خدایان دي. هغې د صفا پر غونډۍ او د مروه پر غونډۍ او د هغې کورونه ټوله د بوتانو ډک دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ورته ویل نو ابو جهل دستي ابو لهب ته وکتل چې دی څه وایي چې د پلارو د نیکه خبره پرېږدي او پر دې دین باندې راسي. ابو لهب دستي ابو طالب ته وکتل، ورته ګوره دا ځوان تا د بچي غوندې نازولی و او تا دې ځوان ته در بچي ډېر قدر ورکړی ولو، لیکن هغه نن تا ته دا وایي چې ته زما تابع سه، ته زما غلام سه، ته زما پر نقشه سه او ستا مور و پلار پر باطله باندې ولاړو او ته زما باندې راپسې سه، زما په خبره باندې عمل وکړه. نو په دې خبرو کې چا مذاق شروع کړي او چا مسخرې شروع کړي او چا پسخند شروع کړي، چا استهزاء شروع کړه. په دې دوران کې ټول خلک د پیغمبر علیه السلام ته کوره ووتل. چې کله خلک ووتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اکا سره پاته سو. اکا چونکې د پیغمبر علیه السلام زندگی د ډېره نږدې سره لیدلی و، ځکه 40 کاله د پیغمبر علیه السلام د ده سره زندگی تېره سوې. دی ورته یا عمي انت قلها، ای اکا تی ووایه دا کلمه. راح بها حولک یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به زه در باندې راګرځم، په دې کلمه باندې شفاعت په دې کوم او د عذاب به څه به دې خلاصوم. هغه څه ورته ووایه و یا محمد
دینک خیر الادیان کله، وای زما دې د کعبې په رب قسم چې ستا دین په ټولو دینو کې خیر دین دی. لولا الملامه والسبه لوجدتها وقد قلتها، کچیرې د ملامتیا نه را باندې راتلی، پیغور چا نه را کولی، او د مکې زنانو پر ما باندې پیغورونو او خنداګانې نه کولی چې په دې آخرني عمر کې د خپل وراره پر لاس کلمه وویله، بیا به د ټولو څه مخکې د ستا د دین کلمه ما ویلی وای. هغه روایتو کې راځي فاختار النار علی العار، هغې جهنم ته ځان تیار کړې او اور ته ځان تیار کړې، لیکن پیغور ته ځان نه تیاروئ چې سبا زنانې ما ته پیغور راکوي، هغه پیغور نسم قبلولی لیکن د جهنم اور قبلولی سم. ځکه پیغور باندې چې سړی راسي او د پیغور خبره ته چې سړی دومره اهمیت ورکړي، دا د انسان د تکبر یو نښانه وي چې سړي ته د خپل ځان په دماغ کې ډېر لوړ رومال میږي.